او هدف مې دا دی چې ځوانانو سره د کمترۍ احساس دا نور باید نه وي. راځئ چې په ګډه کار وکړو. تاسې څه هدف لرئ؟ تاسې څه طرحه په ذهن کې لرئ؟ تاسې څه غواړئ چې څه وکړئ؟ راځئ یو بل سره کینو. ضرور نه ده چې موږ ډېر امکانات مثلا په کار واچوو، کاروبارونه پیل کړو، بازار ته راووځو یا ډېر نور مهارتونه وکاروو. دا ډېرې پانګې ته ضرورت نه لري. سلامونه درنو لیدونکو، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ. یوې بلې ویډیو ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په دې خبره کوو چې ځینې دوستان داسې زه ګورم چې تحصیل کرده دي، دوی ښه مهارتونه لري، ژبې هم یاد دي، فنون هم یاد دي او د مختلفو هنرونو وړتیا هم لري، اما بیا هم له دې ځورېږي چې دوی به نسي کولی چې ځان ته خپله کار پیدا کړي، یا که چېرته په کوم ځای کې مصروف دي له دې ویره لري چې دوی به بیا که چېرته دغه دفتر سره یا په دغه ځای کې دنده له لاسه ورکړي نو دوی به څه وکړي. دا سوال ډېرو دوستانو سره ده. خو زه دا وایم چې او د دغه سوال د ختمولو لپاره زه دا ویډیو کوم او هڅه کوم چې ځینې تخنیکونه او ځینې مهارتونه تاسو ته در وښیم چې تاسې په خپل ځان باور لوړ کړئ، څو وکولی شئ چې په خپل ځان باندې استناد وکړئ او مخ ته لاړ شئ. ګورئ ملګرو، نن داسې وخت دی چې ټول علوم، فنون، مهارتونه اوس په ډېره اسانه توګه تاسې کولی شئ چې له هغې استفاده وکړئ. ضرورت نه لرئ چې تاسې پرې ډېره پانګه وکړئ، ضرورت نه لرئ چې تاسې پرې ډېر لګښت مصرف کړئ، بلکې کولی شئ چې په ډېره اسانه توګه په کم وخت کې د پام وړ او داسې مهارتونه او هنرونه زده کړئ چې تاسې ته خپل ښه ژوند درکړي، پیسې ورسره وګټئ، یا هم مهارتونه مو داسې مهارتونه زده کړئ چې هغه ستاسو شخصیت لوړوي، هغه ستاسې درایت لوړوي، هغه تاسې ته ښه شخصیت دربښي او په ټولنه کې له مادي پلوه تاسې په خپل ځان باندې باورمند کوي. دوستانو، خبره دا ده چې اصلا زما په نظر د خپل شناخت لپاره، د خپلې هغې قوې د پېژندنې لپاره چې تاسې پرې کار کوئ، د دغه لپاره ډېر کار پکار ده. زه دا وایم چې راځئ دوستانو، دې ته مه خفه کېږئ چې مثلا تاسې به چېرته کار وکولی شئ یا چېرته به ونه شئ کولی. راځئ په دې باندې فوکس وکړئ چې تاسې څه زده دي، ستاسو د څه لیوالتیا لرئ، تاسې څه غواړئ. راځئ همدغه اوس چې دا ویډیو ګورئ، له خپل ځان سره کښېنئ، خپل زده کړي مهارتونه، خپله زده کړه، خپل دغه ذهن کې مو چې څه دي او د څه چې وړتیا لرئ دا در سره ولیکئ. زه درته تضمین درکوم چې که ته دغه مهارتونه او وړتیاوې دې درک کړې په واقعي بنا او در سره ویې لیکې، ته به وکولی شې چې یو خپل لوی مسیر ځان ته په لنډ ډول انتخاب کړې او د کار کولو مهارتونه بیا دا دي چې ته که لاره او مسیر دې انتخاب کړ، ته کولی شې چې په همدغه برخه کې چې فرضاً ته غواړې، یا مثلا سوداګري ده، یا مثلا نور ګڼ مهارتونه چې ستاسې فکر کوئ، مثلا پبلیک سپیکینګ دی، مارکیټینګ دی، ګرافیکس دی، ریپورټینګ دی، نور برخې دي، مثلا موبایل سازي ده، کمپیوټر جوړول دي، لکچرونه ورکول دي، یا ډېر نور څه چې تاسې مهارت لرئ دا دي. راځئ په همدغه برخه کې ځان ته یو ایډیال وټاکئ او دا ایډیال اوس په ډېره اسانه توګه تاسې کولی شئ چې له سوشل میډیا را پیدا کړئ. په افغانستان کې هم کولی شئ، په نړۍ کې هم کولی شئ. کله چې تاسې داسې ایډیال شخصیتونه را پیدا کړل، د هغوی فعالیتونه او د هغوی اکټیویټیانې وګورئ، هغوی څه کوي، څنګه یې کوي، په کوم مهارت یې کوي، څومره امکانات په لاس کې لري. کله چې دا کار تاسې وکړئ نو بیا به په اسانه توګه وکولی شئ چې خپل مهارتونه، زده کړي مهارتونه به خلکو ته وښیئ. نو خبره دا ده چې تاسې به وکولی شئ د همغه ایډیال څخه په استفادې ځان ته یو مسیر، داسې مسیر چې تاسې به په اطمینان په هغې کې کار وکړئ. د دې لپاره چې دا خبرې ډېرې اوږدې نه سي، زه یوه لنډه مشوره تاسې سره دا لرم. راځئ دوستانو، نن سبا تر ټولو ډېر قیمتي او ارزښتمن شی هغه نیټورک دی،
هغه روابط دي، هغه له موږ تاسو یو بل سره د نښلولو مختلفې وسیلې دي. راځئ چې په ګډه کار وکړو. تاسې څه هدف لرئ؟ تاسې څه طرحه په ذهن کې لرئ؟ تاسې څه غواړئ چې څه وکړئ؟ راځئ یو بل سره کینو، د یو بل د پرمختګ، د یو بل باندې د ویاړ لرلو، پر یو بل باندې د ښه لورینې لپاره راځئ یو بل سره تماس ونیسو. تاسې زما د پرمختګ او زما د ښه والي لپاره څه سوچ کوئ؟ زه ستاسې د هر یوه د پرمختګ د لیوالتیا لپاره او دغه راز د ښه ژوند لپاره او د ډېرو پیسو د لاسته راوړلو لپاره زه څنګه فکر لرم. راځئ سره کینو، راځئ سره خبرې وکړو. ضرور نه ده چې موږ ډېر امکانات مثلا په کار واچوو، کاروبارونه پیل کړو، بازار ته راووځو یا ډېر نور مهارتونه وکاروو. دا ډېرې پانګې ته ضرورت نه لري. دا یوازې دې ته ضرورت لري چې موږ تاسې په خواله رسنیو کې په آنلاین توګه اوس رابطه کې اوسو. د دې کار لپاره تاسې هر یو سمارټ فون لرئ، تاسې هر یو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. نو زما په نظر همدا کافي ده. زه چې دا خبرې کوم معمولا په موټر کې کوم، په دې خاطر یې کوم چې مثلا زما وخت اضافه مصرف نسی. زه په موټر کې چې زه مجبور یم چې یا به موسیقي اورم یا به یو بل فعالیت کوم یا به مثلا لرنینګ ته غوږ ږدم. خو ښه دا ګڼم چې مثلا خپلې ځینې تجربې هم تاسو سره شریکې کړم په ډېره اسانه او په کم وخت کې، په دې خاطر چې تاسې هم ترې ګټه واخلئ. نو همدغه ښه لاره بلم. تاسې کولی شئ چې مثلا په داسې یو معین وخت کې چې مثلا فری وئ خپلې آیډیاوې راوړئ، سره کېبنو، ډلبندي به یې وکړو، اهداف به ورته وټاکو. زه تاسې لپاره څه کولی شم، تاسې زما لپاره څه کولی شئ، تاسې څه امکانات راوړئ، زه څه امکانات تاسې ته درکوم. دا ټول سره شریکوو، غوښتنې وکړئ. زه به له تاسې غوښتنې وکړم، خو دا هغه وخت کې کېږي چې یو بل وپېژنو، یو بل ښه درک کړو، نو بیا یوې ښې نتیجې ته رسېږو او ګډ کار کوو. نو دا زما هیله ده او په همدې کار کوم. او هدف مې دا دی چې ځوانانو سره د کمترۍ احساس دا نور باید نه وي. ځکه وخت دا نه دی چې موږ باید په داسې مسایلو باندې فوکس وکړو چې تا څه وکړه، ما څه وکړه، ته څومره پرمختګ کړی، ما څومره کړی، یا یو بل ته پښې ووهو. نن دا وخت نه دی او دا فکر غواړم په افغانستان کې رایج کړو د افغان ځوانانو ترمنځ، د خپلو نږدو افغانانو ترمنځ. او نتیجه یې مثلا کولی شو چې ډېر زر وګورو. نو دا خبرې نورې نه اوږدوم. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل سپورټ کړو او یو بل ته خپل امکانات ورکړو تر څو ټول ښه ژوند ولرو، له ښه ژوند څخه برخمن سو. نو ډېره مننه. زه په همدې تمه یم. راځئ راسره رابطې وکړئ، سره کېبنو، سره تماس ونیسو. تر بیا ښه وخت. ډېره مننه. خیر.